یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي په دوکان یا هوټل یا مارکیټ یا بل داسې ځای کې قرآني آیاتونه لیکل یا بسم الله لیکل جواز لري که نه؟ وایي په بعضې دوکانو یا هوټلو کې پر کاغذه باندې یا پر دیوالو باندې قرآني آیاتونه لیکلي وي، دا جواز لري که نه؟ محترمه، په کوم دوکان یا هوټل یا مارکیټ یا بل ځای کې چې تلویزیون وي یا تصویرونه وي، نو هلته آیاتونه لیکل دا د قرآن عظیم الشان بې عزتي ده، نو جواز نه لري. او که چیرې دغه خرافات نه وي او تعظیم محفوظ وي او د ګرد و د غبار څخه یې صفا کوي، نو بیا جایز دي. خو به هر حال پر دیوال یا دروازه باندې آیاتونه لیکل مکروه تنزیهي دي. رد المحتار اول ټوکه و صفحه 140، همداراز احسن الفتاوا شپږم ټوکه و صفحه 246.